د هیواد په بیلابیلو سیمو کې خلکو د اختر ورځې په خوښۍ او راشه درشه ولمانځلې. د جلال آباد ښار اوسیدونکی آباد خان وایي د امن فضا رامنځته کېدو سره کورنۍ وتوانېدې چې خپلوانو او دوستانو سره د اختر خوښۍ شریکې کړي او د تفریح لپاره بیلابیلو سیمو ته ولاړ شي. او شکر دلته د ننګرهار په ولایت کې امن د اختر خوشحالۍ ښه په امن او په راحت کې تېرې شوې او د ټولو امنیتي ځواکونه ټول خوشحاله دي او بالخصوص زه تنه ډېر خوشحاله یم چې د افغانستان دې مظلوم ولس سره یې ډېر هغه کوي لاس په لاس باندې همکاري کوي. د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکی محمد نبي بیا د اختر شپو ورځو کې د ترافیکي پیښو له امله د قربانانو کورنیو سره د غمشرکۍ ترڅنګ له موټر چلوونکو غواړي چې ترافیکي اصول مراعات د سرعت کنټرول او احتیاط ته جدي پاملرنه وکړي تر څو د خلکو خوښۍ په غم بدلې نشي. وروره موټروانانو دغه هیله ده زموږ ډیره تمه او توقع ده چې د دوی بې احتیاطۍ د وجې نه ټول افغانان خفه کیږي حتی تر دې چې دا کورنیو باندې ټول مرغمي دوی بې احتیاطي ډیره مشکلات جوړولی شي او موږ دغه ډریورانو ته دغه خواهش ده چې وروره احتیاط وکړي او ډیر د احتیاط نه کار واخلي. محمد موسی چې له ملګرو سره د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ څخه ننګرهار ته په چکر راغلی وای په ډاډه زړه د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه لیدنه وکړه او د اختر خوښۍ د امن فضا کې ولمانځلې. تقریبا د اختر 5مه او 6مه د په چکر راوتي در دې ځایه پورې راغلي یو ښه امن دی خیر او خیرت دی هېڅ شی نشته سر دې بخلاص ولو ډېره خوشحاله یو موږ د امنیتي ځواکونو څخه ډېره مننه. ننګرهار کې هر کال د اختر شپو ورځو پر مهال ګڼ شمېر کورنۍ د تفریح میلو خپلمنځي تګ راتګ لپاره بیلابیلو سیمو ته ځي خو د موټر چلوونکو د بې غورۍ له کبله کله ناکله ترافیکي پیښې هم رامنځته کیږي چې ولسونه یې د مخنیوي غوښتنه کوي.